وخندل وی په دې وخندل چې په هغه سړي باندې مصیبتونه ډېرو مخلوق پسې منډه واله الله وخندل او دی وی د ده د مصیبتونو حل ما سره دی او زه ورته نږدې ماته یې نه وایي د ټولو مصیبتونو حل د الله سره شته دا بیماري الله په یو امر سره ختمولی شي د هر څه برابر شي خو ما ورته اوسه چې ته رابطه کړې ده چېرته تا د شپې په تهجدو کې الله ته ویلي دي چېرته تا په سجده کې الله ته ویلي دي تا الله ته ژړلي تا څه کړي دي نو راځئ چې ټول واپس شو الله ته دا ګناهونه چې څه موږ کړي دي هغه کړي دي او نور موږ یو نوی ژوند شروع کړو زما ټولو ته دا نصیحت دی چې په ډېرو ملکونو کې پابندي لګېدلې د وختي طور په جوماتونو کې په منځه باندې د هغې دا مطلب نه دی چې مونځ ختم شو صرف په دې پابندي لګولې ده چې ته جومات ته مه راځه خو دا مونځ ستا په ذمه باندې دی په دې خپل کور کې ځان له یو محراب جوړ که ځان له یو جانماز جوړ که ته مونځ کوه ښځه دي د تا سره ودرېږي ستا بچي دي تا سره ودرېږي ستا ملګري دي تا سره ودرېږي د جمعې مونځ کوه اوس ته موقع ده په ډېرو ملکونو کې پابندي لګېدلې ده په کارونو باندې بهر راوتو باندې ستا سره ښکلې موقع ده د قرآن کریم تلاوت چې څومره کولی شي کوی د قرآن تلفظ دې غلط دی برابر یې که د یو عالم د یو قاري تلاوت ته نټ نه راکوز که په دې خپل موبایل کې واچوه او هغه اوره او بیا قرآن مخې ته کښېږده خپل قرآن برابر که درسونه او بیانونه د علمای کرامو اوره ښه وخت یې درسره مخکې خو به دې ځان په دې خلاص کړو چې ما سره وخت نشتي زه مصروفه یم او زه په کار کې یم اوس تا سره څه دي د خپل وخت قیمتي که یو کتاب ځان له واله یو دوه کتابه ځان له واله د هغې مطالعه کوه درسونه ګوره بیانونه ګوره ذکر او اذکار کوه چې څومره کولی شي او یو ښکلی عبادت نفلي روجې نیسه اول خو به یې دا وي چې روجې نیشم نه ځکه چې ګرمي ده او سخته ده او کاروبار ده او مزدوري ده اوس ته به کور کې پروت ایسي نو څه کې روجې نیسئ فرضي عفوا نفلي روجې ونیسئ الله ته وجاړئ واپسي وکړئ الله ته چې الله سبحانه وتعالی زموږ نه د بیماري او د وبا ختمه کړي او ټولو ته دا ووایم ټولو وروڼو او خویندو ته دا ووایم چې د حد نه زیات مه هېرېږئ په دې مسله کې افراط او تفرید شوی دی افراط او تفرید داسې شوی دی چې بعضو بس دا خبره کړې ده چې دا مسله دا د سره سدنه او بس وځه او ګرځه او چې څه دې زړه کې راځي هغه کوه نه دا حکومتونه چې موږ ته کوم حفاظتي تدابیر ښیي دا زموږ د فایدې دپاره ښیي په دې باندې عمل کول ته د شریعت خلاف نه دي بلکې شریعت موږ ته دا ویلي چې تاسو به یقین په الله باندې ساتئ د هغې سره سره به اسباب لټوئ حفاظت به کوئ خپل بل طرف ته هغه خلک دي چې هغه دومره یېرېدلي دي چې الله ته یېر شوی دی دین ته یېر شوی دی شریعت ته یېر شوی دی دې خلکو زیاتی کړی دی زه تاسو ته دا وایم یعنې دومره مه یېرېږئ چې هغه الله دې نه یېر شي او مه دومره یېرېږئ چې بیمار نه او بیمار شي مه خپل بچي یېروئ دومره مه خپل ملګري دومره یېروئ او دا نن سبا د نیټ چې کوم راوتی دی د خلکو د ژوند تنګ کړی بس دقه یو موضوع پې دلته دومره مړه شو دلته دومره بیماران شو فلاني ملک دا ووی او هغه ملک دا ووی او دلته دا وشو پښتونخوا کې دا وشو پنجاب کې دا وشو کراچۍ کې دا وشو افغانستان کې دا وشو داسې قسمه خبرې اکثر بې تحقیقه دي او که تحقیق شده مي هسې مه خوروئ د مسلمانانو په معاشره کې د یېرې فضا مه جوړوئ ها نصیحت کوئ نصیحت ښه خبره ده چې خپل حفاظت وکئ ذکر او اذکار کوئ الله ته واپس شئ توبه وباسئ دعاګانې غواړئ قرآن تلاوت کوئ الله ته وجاړئ الله ته زاري وکئ فریاد وکئ دا قسمه نصیحتونه کوئ او بل ټولو ته دا وایي چې په الله باندې مضبوط یقین ساتئ په الله باندې مضبوط یقین ساتئ انشاءالله دا یو څو ورځې امتحان دی او دا به الله ختموي او موږ به ته الله انشاءالله په حفاظت کې ساتي باذن الله دا زموږ په خپل رب باندې یقین دی چې الله به ډېر زر انشاءالله دا امتحان ختموي خو صرف د امتحان زموږ د ګناهونو د لاسه راغی او دې دپاره راغی الله په موږ باندې رحیم دی ګوره کله چې موږ د الله نه ډېر غافله شو الله یو کړنګ دی بندګانو له ورکړي چې راواپس شئ ګورئ
عذاب ولې الله راولي د بندګانو ته رعایت کړي چې ګورې راواپس شي ډېر لرې تللي تاسو دا منګړت خبرې دا بې تحقیقه خبرونه دا مه نشر کوئ د الله نه ویرېږئ او الله ته رجوع وکړئ دا یو څو نصیحتونه په دې باب کې ما دا غوښته چې زه د خپلو ملګرو ته وروڼو او خویندو ته وکړمه نو ښه مطمئن اوسئ او په هر حال الحمدلله وایئ په هر حال باندې شکر وباسئ او خپل حفاظت کوئ د خپلو بچو حفاظت کوئ د خپل ځان حفاظت کوئ حکومتونه او ډاکټران چې تاسو ته کوم حفاظتي تدابیر ښیي په هغې باندې عمل کوئ دا حفاظتي تدابیر زموږ د شریعت خلاف نه دي بلکې شریعت دا وایي چې ته به په الله یقین ساتې په الله به اعتماد کې الله ته به ځان سپارې د هغې سره سره به ته اسباب لټې الله دې په دې خبرو باندې موږ ټولو د عمل کولو توفیق راکړي او الله دې دې بیمارۍ نه موږ ټول په امن او امان کې ساتي الله دې هر مسلمان ملک او هر مسلمان دې الله دې شر نه او د هر قسمه فتنې نه دې الله وساتي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.